مارمل د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار سویل لور ته پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز څخه 15 کیلومتره لري واټن لري. 11 کلي لري او شاوخوا 14,000 کسان پکې ژوند کوي چې اکثریت خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د بلخ دغه ولسوالۍ یوه له هغه ولسوالیو څخه ده چې ښکلاګانو ته خلک ګوته په غاښ دي. خلک یې وایي هېواد کې د اسلامي امارت واکمنېدل د دوی د بدو ورځو پای و، ځکه د زورواکو له لاسه یې د آرام ساه نشو اخیستی. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو وویل د اسلامي امارت له راتګ وروسته د ځایي مسؤلینو کارونه ستایي، خو د یو شمېر ستونزو د حل غوښتنه کوي. جناب ولسوال صاحبی که در ولسوالی مارمل هستند واقعا در کنار مردم هستند، همیشه دست مردم رو میگیرند و همراه مردم همکاری میکنند و همچنان یگانه مشکلات دیگری که در ولسوالی مارمل موقع داره مکاتبای نیمه تمامی است که در قریه پروازهای ولسوالی مارمل یک مکتبی است که نیمه تمام مانده. همچنان از لحاظ آشامیدنی که در ولسوالی مارمل است تا هنوز مشکلاتی هست که در این زمینه هم باید همکاری شود و همچنان ما از امارت اسلامی راضی هستیم که امنیت در ولسوالی تامین میکنن، همیشه در کنار مردم هستند. الحمدلله در ولسوالی خوب بعضی کارهای بنیادی هم شده و مشکلات عمده مردم مارمل باقی مانده. از دولت امارت اسلامی خواهشمند هستیم که تا در مشکلات مردم مارمل جدا رسیدگی کند. بل لور ته د مارمل ولسوالۍ ولسوال د خلکو ستونزې مني، خو وایي له ولایتي ادارې سره یې خبرې کړي او ډیر ژر به د دوی هر ډول ستونزې حل کړي. مشکلات عمده مردم ما که همی هستیم بارها ما در جلسات هم اشتراک کرده هستیم. مشکلات عموم مردم سرک است و کلینیک است. الحمدلله سرک انشالله قریب ترمیمش آغاز میشه. ما با هدایت مقام ولایت ریاست فواید ما بر ما وعده داده است انشالله شروع میشه و همچنان مشکلات کلان دیگه ما کلینیک است. با ما رئیس صحت ما نشست کردیم، چند روز پیش رفته بودیم همراهشان و برای ما وعده جدی دادن انشالله در قسمت رفع مشکلات صحت کلینیک ما تلاش میکنیم. ورته مهال د مارمل ولسوالۍ ولسوال قاری رسول احمد ابوذر زیاتوي دی ولسوالۍ کې ټولې نظامی او ملکی ادارې فعال دي او خلکو ته چوپړتیاوې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د یو شمېر موسسو په مرسته یې هم ځینې پرختیایي کارونه روان کړي چې له یوې خوا آبادي ده او له بلې خوا د خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. تماما واحدهای سیمو که در اینجا فعالیت دارن ادارهای ملکی هستن و نظامی هستن، الحمدلله همهشان فعال هستن. روزمره با اوقات رسمی کارشان با دفترشان حاضر هستن و با مردم با برخورد نیک دارن، با مشکلات مردم مسئله وقت رسیدگی میکنن. الحمدلله خیلی خوب هستن و همچنان که در اونجا شما با چشم خود دیدین یکی از مؤسسه WFP است که مواد غذایی میتونه در مقابلش 6 روز کسی که مواد غذایی دریافت میکنه باید کارم بکنن. و دیگه ما یک مؤسسه دیگه هم است او را هم گفتگی هستیم انشالله عن قریب در ولسوالی میآید و 200 نفر از ولسوالی کارگر میگیرن به خاطر نهال شانی و بعض درخت های مثمر. در بعض جای ما چکردگی هستیم انتخاب کردگی هستیم انشالله در قریب کاری هستیم آغاز میشه انشالله. خلک د اسلامي امارت له راتګ وروسته پر امنیتي وضعیت خوښي څرګندوي، وایي سر او مال یې په امن کې دی. دا د هسکو غرونو په منځ کې د بلخ ولایت د مارمل ولسوالۍ ده چې اکثریت خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دوی وایي د ځایي ادارې له کارونو خوښ دي، خو د یو شمېر ستونزو د حل په موخه دي دې ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وشي. عبدالله الکوزی، ملي تلویزیون، بلخ، مارمل ولسوالۍ.